سلامونه او نیکې هیلې درنو ملګرو، هیله لرم ټول به روغ او جوړ اوسئ. ښه راغلاست د ونورډ یا هم د مایکروسافټ ورډ یا هم د ام اس ورډ درسونو ته. لکه څرنګه تاسو ښه پوهیږئ موږ په خپل یوټیوب چینل کې مختلف درسونه تاسو ته وړاندې کړي. مثلا د وینډوز 11 درسونه مو تاسو ته وړاندې کوو، د انجینري پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوو، مثلا د ایډوکیټ، لومیون یا هم د ګوګل سکیچ اپ او داسې نور. او ډېر ژر به مو انشاءالله د آنلاین تجارت مثلا د امیزون یا هم د شاپیفای یا هم د ټیک ټاک شاپ یا هم د ټریډینګ ویو او داسې نورو تجارتونو درسونه به مو تاسو ته ډېر ژر انشاءالله وړاندې کړو. نو موږ وغوښتل چې تاسو ته د مایکروسافټ آفس مکمل پکیج درسونه هم وړاندې کړو. نو هغه کسان چې د دغه موضوعاتو لیوال دي زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب او له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ او له هیره مو ونه وځي چې زنګوله فعال کړئ تر څو موږ هر کوم ویډیو جوړو تاسو ترې باخبر شئ. نو موږ خپل نننی درس کې به د ام اس ورډ پروګرام یا هم د مایکروسافټ ورډ یا هم د ونورډ له صفحې سره آشنایي پیدا کړو او د هغې د استفادې ځایونه به تاسو ته ووایو. نو راځو خپل درس پیل کوو. لومړی دا دی چې د کومو لارو په واسطه خپل د کمپیوټر د ونورډ پروګرام خلاص کړو. لومړۍ لاره دا ده چې راشو په سټارټ منو کې او په ونورډ باندې یا هم د ورډ په پروګرام باندې کلیک وکړو او ونورډ پروګرام موږ ته خلاص شي. دویمه لاره دا ده چې په سرچ باکس کې ونورډ سرچ ورکړو او د ونورډ پروګرام موږ ته خلاص شي. دریمه لاره دا ده چې د رن په پروګرام کې مایکروسافټ ورډ سرچ ورکړو یا هم ام اس ورډ سرچ ورکړو یا هم ونورډ سرچ ورکړو او موږ ته خلاص شي د ونورډ پروګرام. او بله لاره دا ده چې موږ راشو د خپل سکرین یا هم د خپل د کمپیوټر په بیکګراونډ باندې رایټ کلیک وکړو، نیو برخې ته لاړ شو او د مایکروسافټ ورډ یو ډاکومنټ واخلو او په هغې باندې ډبل کلیک وکړو او موږ ته د ونورډ پروګرام خلاص شي. نو راځو خپل درس پیل کوو. ونورډ پروګرام ته ځو او لومړی د هغې د استفادې ځایونه لرو. ونورډ پروګرام مختلف استفادې ځایونه لري. مثلا موږ کولی شو چې د ونورډ پروګرام په دوکانونو کې استفاده کړو، په دفترونو کې استفاده کړو، په کورسونو کې استفاده کړو، په بعضې نورو یا هم په پوهنتونونو یا هم په بین المللي کرکټ کې یا هم په نړیوال کرکټ کې موږ ترې استفاده وکړو. نو د ورډ پروګرام مختلف استفادې ځایونه لري. مثلا که چیرې موږ پخوا پام کړی وي دوکانداران به د قلم او کتابچې په واسطه به یې خپل فروشات ثبت کول، خو اوس ډېر اسان شوی دی. موږ کولی شو چې د ونورډ پروګرام په واسطه یا هم د مایکروسافټ اکسل پروګرام په واسطه یو ډیټابیس جوړ کړو او د هغه ډیټابیس په واسطه موږ خپل فروشات یا هم خپل هماغه شیان چې په پیرودونکو باندې خرڅوو هغوی ثبت کړو. که تاسو پام کړی وي پخوا به ډېر ستونزې وې، خلک به غلطېدل چې موږ څو بوجۍ اوړه خرڅ کړي دي یا هم موږ څو بوتله غوړي خرڅ کړي دي. خو اوس د ټکنالوژۍ د پرمختګ کولو په واسطه خلک ډېر خپل ستونزې په اسانۍ سره حل کوي. مثلا که چیرې موږ راشو په دفترونو کې د ونورډ پروګرام استفاده ډېره زیاته شوې ده، په کورسونو کې ډېر زیات استفاده کیږي یا هم په تجارت کې ترې ډېر استفاده کیږي، خو مختلف د استفادې وړ ځایونه لري. نو موږ راځو خپل د ونورډ پروګرام صفحې سره آشنایي پیدا کړو. خو مخکې د دې څخه موږ باید پام وکړو هغه څوک چې په انګلیسي باندې پوهیږي او په کمپیوټر باندې پوهیږي هغه ډېر پرمختګ کوي په خپل ژوند کې او ډېر به اسانتیاوې سره مخ شي. خو هغه څوک چې په انګلیسي باندې نه پوهیږي او د کمپیوټر په زده کړه ورته
زده کړې سره بلدتیا ونه لري نو هغه به ډېر وروسته پاتې وي او ستونزې به او د خپل د ژوند له ډېرو ستونزو سره به مخ شي. لومړی که چیرې موږ راشو دغسې د ټایټل بار ویل کېږي. په دې ټایټل بار کې موږ خپل صفحه که چیرې په هر نوم باندې سیف کړو نو په هماغه نوم به د ټایټل بار په برخه کې راشي موږ ته. بل د انډو او ریډو آپشنونه دي چې په راتلونکو درسونو کې به یې انشاءالله ولولو او بل د سیف لوګو ده چې د دې لوګو په واسطه موږ کولی شو چې خپل د ورډ په پروګرام کې صفحې سیف کړو. بل د اټو سیف آپشن دی. اټو سیف آپشن که چیرې موږ وګورو غیر فعال شوی دی. موږ په هغه صورت کې د اټو سیف آپشن فعال کولی شو کله چې موږ د خپل کمپیوټر د کلاوډ پروګرام یا هم د کلاوډ اپلیکیشن فعال کړی وي او کله چې موږ د انټرنیټ سره وصل واوسو. خو کله که چیرې موږ د انټرنیټ سره وصل واوسو او موږ د خپل کمپیوټر د کلاوډ پروګرام غیر فعال کړی وي یا هم فعال کړی ونه وي نو د اټو سیف آپشن نه فعال کیږي. بل د ونورډ پروګرام لوګو ده چې د دې لوګو په واسطه موږ کولی شو تشخیص ورکړو چې دا د ونورډ پروګرام دی یا هم دا د ونورډ یو صفحه یا پیج دی. بل وګورئ موږ سره د سرچ باکس شتون لري. که چیرې موږ پام وکړو په 2019 ورژن کې د سرچ باکس آپشن دغسې کې شتون درلود خو د سرچ باکس پورته طرف ته راغلی دی او په منځ کې راغلی دی. یعنې هر څومره چې نړۍ پرمختګ کوي په هماغه اندازه په کمپیوټر کې یا هم په نورو مواردو کې نور تنظیمات رامنځته کېږي یا هم نورې اسانتیاوې رامنځته کېږي. ولې موږ سره اکاونټ ښایي چې تاسو په کوم نوم باندې لاګین شوی یا هم ساین ان شوی دی. بل د مینیمایز او کلوز آپشنونه دي چې د وینډوز 11 په 19 درس او چې د ملټي ټاسکینګ درس البته په هغه درس کې مو د مینیمایز او کلوز بټن دندې ولوستلې. ولې موږ سره ریفنس دي مثلا د فایل ریبن ده د هوم ریبن ده د انسرټ ریبن ده د ډرا ریبن ده د ډیزاین ریبن ده مختلف ریبنونه دي چې موږ هر یو ریبن به یا هم هر یو ټیب به موږ انشاءالله په راتلونکو درسونو کې مفصل ډول سره ولولو. که چیرې تاسو پام وکړئ هر کله چې موږ د خپل کمپیوټر د ونورډ پروګرام خلاصوو بای ډیفالت موږ د هوم په ټیب یا هم د هوم په ریبن کې قرار لرو خو موږ کولی شو نور ریبنونه هم اوپن کړو. بل موږ سره په ریبنونو کې ګروپس کې مثلا د کلپ بورډ ګروپ ده د فونټس ګروپ ده د پاراګراف ګروپ ده د سټایلز ګروپ ده او داسې نور ګروپس دي چې هر یو ګروپ به په مفصل ډول سره ولولو. بل که چیرې موږ پام وکړو دغلته موږ سره یو مینو شتون لري. په دې مینو کې موږ ریبنز لرو مثلا فول سکرین موډ ریبن ولرو. مثلا که چیرې موږ په فول سکرین موډ ریبن باندې کلیک وکړو نو وګورئ زموږ کمپیوټر په د ونورډ پروګرام صفحه دغسې جوړیږي. او که چیرې موږ راشو مثلا بیا دوباره په دې مینو کې راشو او شو ټیبس باندې کلیک کړو نو وګورئ یوازې ټیبس یا هم هماغه ریبنز موږ ته ښکاره کېږي. که چیرې موږ دوباره راشو په دې مینو کې موږ سره بل آلویز شو ریبنز آپشن دي چې بای ډیفالت موږ سره دغه حالت شتون لري په ونورډ پروګرام کې. بل موږ سره هایډ کویک اکسس ټول بار دی. یعنې که چیرې موږ هایډ کویک اکسس ټول بار هایډ کړو نو وګورئ دلته موږ سره هیڅ ټول بار نه جوړیږي. او که چیرې شو کویک اکسس ټول بار ووایو نو وګورئ بیا موږ سره د ټول بار آپشن دغسې بیا شتون لري. خو نه پوهېږم چې ولې زموږ د ونورډ په پروګرام کې د ټول بار هماغه ځای نه راځي ځکه خو بعض وخت زموږ کمپیوټر د ریکارډ په حالت کې وي موږ ته نه ښکاره کېږي بعضې شیان او بعضې شیان کمپیوټر هغې ته اجازه نه ورکوي چې د ریکارډ په حالت کې تطبیق شي. بل موږ سره سکرول بار ده چې د دې په واسطه موږ کولی شو سکرولینګ وکړو خپله صفحه پورته او لاندې کړو. بل موږ سره د زوم ان او زوم اوټ آپشن ده چې موږ کولی شو خپله صفحه زوم ان کړو او خپل صفحه زوم اوټ کړو. بل که چیرې موږ راشو د پرسنټیج په
آپشن باندې کلیک وکړو موږ ته یو ډایلاګ باکس خلاص کیږي. په دې ډایلاګ باکس کې موږ کولی شو خپل صفحه په هر کوم اندازه چې زموږ خوښه وي زوم ان او زوم اوټ کړو. بل موږ کولی شو چې ورته اندازه هم معلومه کړو، خپل د خوښې اندازه ورکړو، مثلا ورکړو 400 یا هم پرسنټ یا هم ورکړو 600% یا هم هر کوم پرسنټ چې زموږ خوښه وي هغه مو ورکولی شو، یا هم ورکړو 90% یا هم نور پرسنټس ورکړو چې زموږ هر کوم پرسنټ چې زموږ خوښه وي هغه مو ورکولی شو. نو بل موږ سره پیج ویډ په اندازه د یو صفحه، بل موږ سره ټکسټ ویډ ده، بل موږ سره مول پیج ده، بل موږ سره مین پیج دي چې هر یو موږ کولی شو چې ترې استفاده وکړو. نو اوس هم راځو لیاوټس ته. مثلا موږ سره د ویب لیاوټ ده چې په داسې شکل موجود ده، او بل موږ سره د پرنټ لیاوټ ده چې په داسې شکل موږ سره موجود ده، او بل د ریډ موډ یا هم ریډ لیاوټ ده چې هر یو لیاوټ چې زموږ خوښه وي هغه موږ استفاده کولی شو. بل موږ سره فوکس آپشن دی، چیرې موږ فوکس باندې کلیک وکړو نو زموږ کمپیوټر یوازې په هماغه ټکسټ باندې فوکس کوي او نور په هیڅ څه باندې فوکس نه کوي او موږ ته یوازې پیج ښکاره کیږي. که چیرې موږ غواړو د دې حالت څخه ځان وباسو په اسکیپ باندې کلیک کوو. کله چې موږ په اسکیپ باندې کلیک وکړ نو ګورئ زموږ کمپیوټر عادي حالت ته راغی. بل موږ سره دلته نور آپشنونه دي، مثلا دلته موږ ته پیج ښایي چې زموږ په کمپیوټر کې څو پیج شتون لري او موږ اوس په کوم پیج کې قرار لرو. بل موږ ته ورډز ښایي، یعنې تاسو تر اوسه پورې د وینورډ په پروګرام کې څومره لغاتونو څخه استفاده کړې ده. مثلا افغانستان، اوس افغانستان یو لغت شو، موږ له یو لغت څخه استفاده کړې ده. مثلا که چیرې موږ راشو افغانستان ولیکو نو وګورئ موږ ته دلته وګورئ موږ ته ولیکي یو ون ورډ، یعنې تاسو تر اوسه په خپل کمپیوټر کې یو لغت لیکلی دی. موږ کولی شو چې زیات ورډز په خپل د کمپیوټر په وینورډ پروګرام کې ولیکو. بل د لنګویج نه موږ سره پریډیکیشنز ده چې په راتلونکو درسونو کې به یې ولولو، او بل موږ سره اکسیسیبیلیټي ده چې دا هم به موږ په راتلونکو درسونو کې په مفصل ډول سره ولولو. اوس هم راځو موږ سره یو څو فارموله یا هم سټرکچرز دي. مثلا لومړی که چیرې موږ غواړو یو صفحه اډ کړو یا هم یو نوې صفحه واخلو په خپل وینورډ پروګرام کې نو کنټرول پلس انټر وهو. وګورئ اوس موږ سره 2 صفحې جوړې شوې. که چیرې موږ بیا ووهو 3 صفحې جوړې شوې نو موږ کولی شو چې د کنټرول پلس انټر په واسطه صفحې په خپل کمپیوټر کې اضافه د خپل د کمپیوټر د وینورډ په پروګرام کې اضافه کړو. بل موږ سره یو فارموله ده چې د هغې فارمولې څخه استادان ډېر ګټه پورته کوي. مثلا هغه فارموله ده مساوي رند یا 2 دانې قوسونه او انټر. کله چې موږ دغه فارموله انټر کړو نو وګورئ موږ سره یو ټکسټ جوړیږي چې د دې ټکسټ څخه د انګلیسي استادان ډېر استفاده کوي. نو یو ځل بیا تاسو ته هغه فارموله لیکو، مثلا مساوي رند او 2 قوسونه چې دا فارموله ډېر ګټور فارموله ده او موږ کولی شو چې د رند په ځای هغه موضوع ولیکو. مثلا زموږ موضوع ده ټیچر، مساوي ټیچر یا 2 قوسونه. په دې 2 قوسونو کې موږ کولی شو پاراګراف اضافه کړو، مثلا 4 پاراګرافه، 6 پاراګرافه، 8 پاراګرافه، 10 پاراګرافه. نو موږ کولی شو چې د دې فارمولې څخه ډېر په اسانۍ سره او په مفید ډول سره ګټه واخلو. نو دا موږ تاسو سره د وینورډ پروګرام لومړی درس او هغه کسان چې د انجینري د درسونو لیکوال دي او هغه کسان چې د کمپیوټر د درسونو سره علاقه لري او هغه کسان چې د آنلاین تجارت سره ډېر اشنایي لري نو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب او نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. موږ به انشاءالله ډېر ژر د آنلاین تجارت درسونه تاسو ته اپلوډ کړو او تاسو به ترې ډېر په مفید ډول سره ګټه واخلئ. تر بل درس پورې ښه وخت.